مبارک افغانستان د ټیسټ لوبو لس غوره لوبډلو کې داخل شو. ګرانه لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. د افغانستان ملي لوبډله په لومړی ځل د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ لوبو په درجه بندۍ کې د لس غوره لوبډلو په لیست کې شامل شو. افغانستان تر دې مهاله پورې یوازې 2 ټیسټ لوبې کړي چې لومړی کې ماته منلې او دویمه کې بریا خپله کړې. همداراز اوس د بنگلادیش لوبډلې سره یوازینۍ ټیسټ لوبه روانه ده، خو په دې مهال کې افغان لوبډله له 11 مقام څخه 10 مقام ته پورته شو او د آی سی سی په ټیسټ درجه بندۍ کې د 10 غوره لوبډلو کې شامل شو. هغه مهال راهیسې چې کله افغانستان په لومړي ځل د 2018 کال جون میاشت کې د کرکټ نړیوالې شورا له لوري بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، نو خپله لومړۍ ټیسټ لوبه افغانستان په 2013 کال د جون میاشت کې د هند په وړاندې ترسره کړه. که څه هم د هند په وړاندې په ټیسټ لوبه کې افغان لوبډله کومه لاسته راوړنه نه درلوده، خو تر ټولو مهمه خبره دا وه چې دا د افغانستان لپاره لومړۍ ټیسټ لوبه وه او افغان لوبغاړو په ټیسټ لوبه کې خپله لومړۍ لوبه ترسره کړه. له هغه وروسته د 2019 کال مارچ میاشت کې افغانستان له آیرلینډ سره یوازینۍ ټیسټ لوبه ترسره کړه چې په دغه لوبه کې افغانستان تاریخي او ستره بریا خپله کړه. افغانستان د ټیسټ په تاریخ کې له انګلستان او پاکستان وروسته درېمه لوبډله شوه چې په خپله دویمه ټیسټ لوبه کې بریا خپله کړه. له آیرلینډ سره په لوبه کې افغانستان په 7 ویکټو بریا خپله کړه چې رحمت شاه په لومړۍ پاڼۍ کې 98 او په دویمه پاڼۍ کې 90 منډې کړې وې. همداراز په لومړۍ پاڼۍ کې اصغر افغان 70 او حشمت الله شاهدي 70 منډې کړې وې. په دویمه پاڼۍ کې انسان الله 15 ناسوځېدلې منډې کړې وې. په دغه لوبه کې رحمت شاه د غوره لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړه. د بنگلادیش سره په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې چې د افغانستان درېمه ټیسټ لوبه ده، په لومړۍ پاڼۍ کې افغانستان 342 منډې وکړې چې رحمت شاه لومړنی افغان لوبغاړی شو چې په ټیسټ لوبې کې د افغانستان لپاره سریزه ووهله او په 102 منډو وسوځېده. همداراز اصغر افغان 92 او راشد خان 51 منډې وکړې. د افغانستان درېمه ټیسټ لوبه پای ته نه ده رسېدلې، خو د کرکټ نړیواله شورا د ټیسټ درجه بندۍ کې 10 مقام خپل کړی او له زیمبابوې لوبډلې څخه مخکې شوی دی. نو ډېره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پای ولیدله. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره افغان کرکټ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.